سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو. خالد لال خان یم. نن تاسو سره د یو نوي میلمه سره او د یو نوي ټاپک سره حاضر یم ملګرو. نن زموږ انټلیکچوال ګروپ ته یو داسې میلمه را روان دی چې هغه په تاریخ باندې ډېر زیات پوهه دی، په پولیټیکل ساینس ډېر پوهه دی. د پولیټیکل ساینس یو لوی استاد یې زه ګڼم. داسې په نړیوال تعلقات، په انټرنیشنل ریلیشن سبجیکټ چې کوم دی په هغې باندې ډېر پوهه لري، او د دغې نه علاوه په پالیټکس باندې پوه هم دی. پالیټکس کوي او بیا د نیشنلیسټ یا نیشنلیزم څانګه چې کوم ده د پالیټکس د هغې یو لوړ او لوی مبارز ګڼلی شي د دې خاورې او د دې پښتون خاورې د پښتونخوا یو ډېر لوی مبارز او ډېر لوی دانشور انټلیکچوال هم ګڼلی شي. نن به ګروپ ته مونږ هغه راولو او هغه ته مونږ نن یو داسې موضوع خوري ده چې په هغه موضوع کې سیاست هم دی، په موضوع کې نړیوال تعلقات، انټرنیشنل ریلیشن سبجیکټ چې کوم دی د هغې سره تړلي موضوعات هم دي. د دغې علاوه هسټري تاریخ ورسره هم دی، لرغونی تاریخ ورسره هم دی، د پښتنو بنسټ او د پښتنو راوچتېدل، د پښتنو تاریخ، دا ټول په دغه موضوع کې شامل دي. د سټیټ تعارف، د نیشنلیزم تعارف، د کمیونیزم او د سوشلیزم، داسې ډېرې خبرې دي هغه موږ راوړي دي تاسو ته به نن به پروفیسر صاحب ته هغه خبرې ږدو. نو دغه پروفیسر زموږ میلمه هغه دی پروفیسر خادم حسین صاحب دی. نو زه سر ته هرکلی کوم او زه هغه ته یو څو کوېسچنې دي، څه پوښتنې دي چې هغه ږدو. نو موږ په انګریزي ژبه کې د هغې په مختصر کې تاسو ته وایو politics versus nationalism after the world has adopted the concept of nation system. ملګرو د دې ځوابونه به د پروفیسر صاحب نه اورو او پروفیسر صاحب په دې باندې به یو لوی تجزیه کوي، یو لوی بحث به راوړي او داسې بحث به وي چې زما په خیال تاسو په لومړي ځل داسې اورئ. نو نور تاسو وخت نه ضایع کوم، پروفیسر صاحب ته هرکلی کوم په ګروپ کې او د دغې نه پس زه پروفیسر صاحب ته باقي وخت ورکوم، د هغه به سلامونه ملګرو. ما ته چې خالد کوم سوالونه را لېږلي نو هغه سوالونه وایس نوٹ کې دي، نو زه به وایس نوٹ اول ګورم اورم او بیا به دغه یو سوال جواب ورکوم. نو زه شروع کوم د وړومبي وایس نوٹ نه. اول وایس نوٹ کې کوم سوال چې راځي هغه سوال دا دی چې د سیاست لغوي اصطلاحي معنی څه ده او دې کې مختلف تصورات د دې څه دي، یعنې مختلفې تیورۍ پکې څه منځته راغلي دي وخت تېرېدو سره سره. نو د دې سوال جواب اوس په دې وایس نوٹ کې در کوم. په دې وایس نوٹ کې د سیاست لغوي معنی که تاسو په یوناني ژبه کې ګورئ نو هغه د پالیټکس یا د پولیټیکو نوتې ده، او پالیټکس یا پولیټیکو هغه د پالیس. نو پالیس سیټي ته وایي، ښار ته وایي. بیا ښار د ښار مختلف انتظامات یا د ښار مختلف کړوړه یا د هغې معاملات د دې په هکله چې کوم عمل کېږي یا د دې په هکله چې کومه خبره کېږي یا د دې په هکله چې کوم سوچ کېږي یا د دې چې کوم انتظام کېږي نو هغې ته بیا پالیټکس ویلی شو. بیا په دغه په لغاتو کې د عربي او فارسي په لغاتو کې بیا سیاسیه او اسیاسیون، یعنې سیاسیون هغه خلک چې هغه سیاست کوي، او سیاسیه بیا هغه عمل دی چې هغه کېږي. نو هغه تدبیر او انتظام ته عموما ویلی شوي دي د عربي او د فارسي په لغاتو کې. د په دې هکله د مونږ که وروستو په شا ځو چې کله د انسان قبایلي دور ختم شو، ظاهره خبره چې انسان قبایلي دور کې انسان په مختلفو بېلابېلو ځایونو کې بېلابېلو قبیلو کې اوسېده چې هغه به د یو خاندان را جوړو او د یو خاندان تر مخه به بیا د هغې اولاد به زیاتېدو، هغې نه به قبیله جوړېدو، هغې به د خپل دفاع دپاره، د خپلې بقا دپاره د اقتصاد، د ښکار اقتصاد او د ښکار ذریعه وه، د هغې سورس یا وسیله وه. بیا د هغې مثلا غش د هغې وسیله وه. بیا به تفصیل کې نه ځمه چې یو د کاڼي دور وي، بیا د اوسپنې دور راغی. نو په دغه دورونو کې د وسیله د رزق یا د دولت وسیله یا د پیداوار وسیله دا مثلا زناورو، دا مثلا ونې بوټي وي، دا ځنګل و، دا مثلا میوې وي، دا مهین و. نو د هغې د نیولو دپاره د هغې د راغونډولو دپاره آلې وي، نو آله مثلا غشې و، نو آله مثلا بیا کاڼي و، نو آله مثلا بیا نیزه وه، توره بیا وروستو راغله چې کله د اوسپنې دور راغی. نو په دغه ذریعه به هغې خپلې وسیلې کولې. نو هغه به خالص د خپل قبیلې یا د خپلو خلکو یا د خپل نیا نیکه نه چې کوم اولاد پیدا شوی دی د هغې دپاره به بهر حال و. چې کله د دې دور نه چې کله څنګه د دې اقتصاد یا د پیداوار دا موډ یا د ذریعه طریقه بدلېده، او بیا خلکو د ځمکو نه د زراعت یا د ځمکو نه د کرکیلې په ذریعه د دانو پیدا کولو چل ایسته کړ.
نو بیا ډیر شي خلک د ډیرو قبیلو خلک یا د ډیرو نیکونو اولادونه د په داسې ځایونو کې آبادېدل شروع شو چې هغه مثلا یا خو د سیند غاړه وه چې اوبه پکې وي یا مثلا ورشوګانو غاړه وه یا د غرونو غاړه وه چې هغې کې مثلا ښکار ملاوېده یا مثلا داسې د لارو ځایونو چې هغې باندې تګ راتګ کېدی شو یو بل سره ورکړه راکړه کېدی شوه نو په دغه ځایونو کې د بېلابېلو قبیلو یا د بېلابېلو خاندانونو یا د بېلابېلو نیکونو پیدا شوي خلک آبادېدل شروع شو او هغې ته ښار ویلی شو د هغې انتظام بیا ظاهره خبره دا ده چې اول په وړو وړو ښارونو کې وړو وړو ځایونو کې کېده او په دې کې بیا وروسته بادشاهتونه راغله چې کله بیا ډیر شي ښارونه به یو کس یا خلکو ډیر شي ښارونه باندې قبضه وکړه او هغه به د زور په ذریعه وکړه د فوج په ذریعه به وکړه ظاهره خبره دا ده او بیا به هغې باندې د هغې حکومت نو هغه حکومت د هغه وخت سیاست چې و خو یا داسې و چې د هغې بنیادي تصور دا و چې یو به بادشاه وي یو بل به رعایه وي یعنې حاکم به یو بل به رعایه وي یعنې رولر به یو سبجکټس وي یعنې کینګ به یو سبجکټس وي امپرر به یو سبجکټس وي نو په دغه حساب که تاسو وګورئ نو په هغې کې 3 څیزونه په نظر راتلل بس دغه ټول سیاست دغه 3 څیزونه وو یو حاکم نو چې حاکم به څنګه جوړېږي بادشاه به څنګه جوړېږي سلطان به څنګه جوړېږي یو خو دغه خبره وه د هغې معاملاتو د دربار معاملاتو بل دا چې فوج به څنګه یو د کوم ځای نه به یو کوم خلک به یې پکې یو څنګه به برتي کېږي او څنګه به انتظام کېږي یو دغه خبره وه دویمه خبره دا چې دا خرچ به په کومه طریقه د ټکسونو په ذریعه د راهدارو په ذریعه د خلکو نه اخیستو په ذریعه د نوي فتوحاتو په ذریعه دغه پیسې راغونډول یا ټکسونه راغونډول نو دغه 3 خبرې چې وي دا تقریبا سیاست و د ړومبې بادشاهت چې موږ ته کوم په نظر راځي یا په تاریخ کې په نظر راځي نو هغه د بابلي دور و چې هغه د عیسی علیه السلام نه 1900 کاله مخکې تقریبا دغه سلطنت یا دغه بادشاهت جوړ شو حمورابي د هغې یو ډېر لوی بادشاه نو په لومړي وار بیا هغه دا وکړه چې په دې د بادشاهت او فوج او ریونیو یعنې پیسو ټکو راجمع کولو سره سره هغه یو بل شی پکې معرفي کړ او هغه و چې داسې یو قانون د منظم طریقې سره جوړ کړی شي چې هغه یو سنټرل اتارټي یو مرکزیت یا یو مرکزي حاکمیت قایم کړی شي نو هغه یو قانون مخې ته راوسته اګر چې قانون کې ډېر زیات ظاهره خبره چې ګیپ سو خو دا پکې وا چې دا قانون په ټولو خلکو لاګو کېږي او خو هغه چې کوم د رایل فیملی خلک یا د شاهي فیملی یا شاهي خاندان خلک هغه دینه بهري د هغې نه وروستو چې کوم بل غټ سلطنت زموږ په نظر راځي په تاریخ کې هغه د سایرس سلطنت و هغه هم ډېره لوی دنیا فتح کړې وه او ډېر لوی دنیا باندې حکومت کړی و نو هغه هم یو قانون بیا جوړ کړی و هغه 3 څیزونه چې کوم ما مخکې یاد کړه دې سره چې په سیاست کې و دغه سیاست کې و دې سره سره بیا هغه قانون چې کوم حمورابي جوړ کړی د هغه قانون کې یو قسمه اضافه وکړه او دغه قوانین چې کوم هغه جوړ کړه سپینډرز باندې لیکل کنه یو قسمه منګو باندې لیکلو ځای په ځای هغه نور څه ذریعہ نه و د کمیونیکیشن نو هغه ځای په ځای په ښارونو کې په لارو ګودرو کې په ځای په ځای خلکو ته خلکو کتلو دغه قانون مطابق حرکت کولو دغې لپاره مطلب د غلا قانون د قتل قانون مثلا چانه د پټي نیولو یا چانه د ځای نیولو قانون وغیره دا ټول څیزونه پکې موجود وو د علاج قانون دا خبرې پکې موجود وي نو هغه بیا داسې وکړل سایرس چې د قوانینو کې دا هم شامل کړ چې دا به په شاهي خاندان هم لاګو کېږي د حمورابي قانون کې د شاهي نه و دې ذهن کې دا یاد ساتئ چې د دواړو قوانینو کې دا خبره مهمه دا چې یاد ساتل پکار دی هغه دا ده چې قوانین به د رعیت دپاره د غلامانو دپاره نو بهرحال د غلامانو صورتحال به بیخي بدل نو د دې مطلب دا شه چې د غلامۍ دور څنګه به چې څیزونه خرڅېدل اخیسته کېدل یا مثلا د هغې ایکسچینج به کېده د هغې تبادله به کېده دغه شان به د غلامانو تبادله هم کېده یا غلامانو هم اخیستل خرڅېدل د هغې د څیزونو په حساب خرڅېدل نو د غلامانو یو خبره هم پکې موجود وه په دغه سیاست کې چې دغه بهرحال موجود وه کله چې د خدي دوران کې د چین هم یو ډېر لوی او ډېر پخوانی سلطنت او بادشاهت موجود و نو د هغې هم تقریبا دغه شان و دې سره سره د مصریانو لکه د فرعون مصر که تاسو په قرآن کې هم د ذکر شته د هغې موجود و نو په دې کې بادشاهت کې د دې تصور دا و او د هغه وخت چې کوم مذهبي تصور ورته ورکړی شو چې بادشاه به خدای سره څه ناسې رشته لري یا به د خدای زوی یا د خدای ورور مثلا داسې قسمه رشته به بادشاه سره خدای سره د بادشاه جوړوله نو ځکه په قرآن کې راځي چې فرعون به ځان ته د خدای زوی وی یا د خدای جانشین به ځان ته وی دغه شان د نورو ټولو به هم وی خو د هغې ذکر ظاهره خبره دا ده چې په نورو زیات دغه کې وایي کتابونو کې وایي نو په دې حساب که تاسو وګورئ د چین سلطنت د بابل سلطنت بادشاهت بیا د چین بادشاهت بیا د مصر بادشاهت او د هغې نه وروستو بیا تاسو وګورئ د ایران د پرشیا یا د ایرانیانو د فارسیوانو بادشاهت او د هغې نه وروستو لږ مثلا ښه کافي د هغې نه وروستو بیا د یونان سلطنت یا د یونان بادشاهت یا د یونان امپراتوري دي دا امپایر جوړ شو بیا څنګه چې ما وایي که نه وړې وړې جاګیردارۍ چې بیا قبضه شو نو هغې نه امپایر جوړ شو نو د یونان په امپایر کې دغه ټول څیزونه موجود کوم چې مثلا د بابل په امپایر کې یا چیني کې یا ایجپشن کې یا مثلا د پرشین امپایرز کې موجود خو یو څیز پکې بل یو اضافه په دې کې دوران کې وشوه او هغه دا و چې مختلفې تیوریانې مخې ته راغلې نه داسې خلک هم را پیدا شو چې هغې په دې څیزونو سوچ کولو لکه مثلا سقراط را پیدا شه او د سقراط شاګرد افلاطون په لومړي وار د دې لپاره یو پوره کتاب ولیکه بلکې د لیکچرو یو مجموعه وه چې هغه سقراط راغونډه کړه د ریپبلیک په شکل کې یعنې د هغې کتاب نوم و د ریپبلیک دغه ریپبلیک کې هغه د یو آیډیل سټیټ تصور ورکړه د یو خیالي ریاست تصور ورکړه چې هغې کې به عالمان بادشاهان وي هغه وایي چې دا به ډېر لوی انقلاب راشي که عالمان بادشاهان شي دا به ډېر لوی انقلاب راشي خو بهرحال هغه هم د غلامانو دا کیسه په خپل ځای وساتله او هغه هم داسې وکړل چې د هغه سوچ هم تر دې ورسېده چې ښځې به هر حال د سړو برابر نه شي کېدی نو ښځې پکې شریکېدی نه شي اگر چې دې دوران کې څه تجربې چین کې شوې وي چې هغې پکې ښځې شاملې کړې وي یا بعضې شهزادګانې وي چې هغې حکمراني ځای په ځای کوله خو
د یونان په دې معامله کې د غلام او د ښځې بهرحال هغه د انسان حیثیت یا هغه د ریت حیثیت یا هغه د انسانیت حیثیت نو ترلاسه کړي. بیا دې کې تر ټولو غټه اضافه چې وکړه هغه ارسطو کا او هغه د پالیټکس په نوم کتاب ولیکه او هغه کې پوره تفصیل سره دا ولیکل چې د یو ریاست د یو سیټي ماته کنه پولیس سیټي ته وي خار ته وي د یو خار تنظیم به څنګه سمبالي دا مختلف تفاصیل هم ولیکل هغه کې او دا ټول موجود دستاویزات دي چې تاسو مونږ شي د سره یو اضافه بیا رستو د رینسانس دور کې تاسو ویل شي چې میډل ایجز کې یا میډیول ایجز کې نه میډیول ایجز کې بیا میکاولی یو دربار یو درباریو او بیا هغه مثلا یو قسم یو افیشل یو وزیر غونته کیو او عالم مو نو هغه کتاب لیکل د پرنس دا ایټالویو ایټالینو او هغه پکې یو بل عمل شامل کړه دا عمل شامل ک یا دا سوچ شامل ک چې دا سیاست ټول چې کیږي د حکمرانی د اختیار لپاره کیږي د پاور لپاره کیږي نو د پاور اخیستو او د پاور دوامدار ساتلو لپاره هغه پوره تفصیلی عمل بیان کړ د پرنسپل نوم هغه کتاب اوس موجود دی او شته په دغه کتاب سمون شي دا د دې سیاست یا د سیاست مختلف اړخونو چې بيخي په اوله کې چې کله بیا قبایلی دور ختم شه او دغه د خاري دور شروع شه او زه په زید خلکو ډېر آبادی چې هغه د نسل په بنیاد نه وي هغه د خلکو دراغونډېدو په بنیاد وي د خلکو د جغرافي په بنیاد یو خاص جغرافي کې چې خلکو سیده د سین په غاړو سیده یا دوه سیندونو ترمنځ اوسېدل نو هغه یو جغرافي شو نو د دوه غرونو ترمنځ اوسېدل نو هغه یو جغرافي شو نو مثلا د دوه غرونو ترمنځ یو صحرا د نو هغه یو جغرافي شو نو یو صحرا یو جغرافي شو نو د دوه غرونو ترمنځ یو بل غر دی اوار غر دی نو هغه یو جغرافي شو نو د دوه سیندونو ترمنځ یو میدان دی نو هغه یو جغرافي شو نو یا د سیند غاړې یو جغرافي شو نو داسې جغرافي ځای په ځای جوړ شو دغه جغرافي په بنیاد چې کوم خارونه جوړ شو د خارونو په حواله د بادشاه او د ریت تصور و چې بادشاه به یو رایه باندې لازم دی چې هغه بادشاه اومني ځکه چې بادشاه د هغې په نظر کې خدای سره تعلق دی خالق سره تعلق دی او د هغې دپاره څنګه چې ما عرض وکړ د بابل سلطنت او بیا د چین سلطنت او بیا د ایران او د پرشن سلطنت او د مصریانو سلطنت او بیا د یونانیانو سلطنت او بیا د رومیانو سلطنت د مخې ته راغی غوښتل وروسته بیا د مسلمانانو سلطنت هم شروع شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی د 19 عیسوي پیړۍ نه وروسته د شپږم بخښنه غواړم د شپږم عیسوي پیړۍ نه وروسته بیا د مسلمانانو سلطنت هم ځای په ځای شروع شو او د هغه سلطنت بنیادی اجزا تقریبا هغه کې ډېر زیات بدلون راغی ظاهر خبره ده چې د ریت تصور بدل شو مثلا د غلامۍ تصور بدل شو مثلا د ښځې تصور بدل شو مثلا د انتظام تصور بدل شو مثلا د انصاف تصور منځته راغی قوانین ډیر زیات بشپړ شو په هغه کې د انصاف خبر منځته راغله د تنازع د حل کولو خبر منځته راغله د غټي سوزن پکې بدل شو بنیادی اجزا هم هغه چې حکمرانی څنګه وکړي شي فوج څنګه وساتل شي اې د لپاره ریونیو یا پیسې ټکی څنګه راغونډ کړي شي او بیا هغه د لپاره قوانین څنګه جوړ کړي شو د هغه قوانینو به احتساب څنګه وشي. بل سوال د قبایلی نظام کې یا چې کوم یو خو د قبایلی دور بل د قبایلی نظام دی کوم فرق پکار دی. قبایلی دور د انسان د خاري دور نه یو مخکې دور دی چې هغه تاسو غنلی شي چې 50000 کال مخکې نه تاسو تصور کولی شي چې 50000 کال مخکې چې کوم مثلا د انسان دورو نو هغه ته قبایلی دور ویل کیږي او یو د قبایلی نظام چې په هغه کې مثلا هغه دور کې نظام څنګه وکړ اوس دغه شان مثلا د هغه دور نظام څوک ځان باندې لاګو کوي هغه شان کروڑه یا هغه شان ژوندانه کوي نو بیا هغه ته موږ قبایلی نظام وایو. د قبایلی دور کې د سیاست کروڑه د بنیادی دوه درو اړخونو نه بسل په دوه درو خبرونه تاوید یو خبره خو دا و چې څنګه د زناورونو او څنګه د قدرتي آفاتونو او څنګه د هغه سيزونو نه کوم سيزونه چې انسان نه پیژندل لکه مثلا سیلاب مثلا سین مثلا زلزلہ مثلا د اسمان غړبار مثلا کنه د دې ټول سيزونو نه انسان بچ څنګه شي د زناور نه څنګه بچ شي او د ضررناک سيزونو نه څنګه بچ شي او مثلا انسان بقا څنګه راشي بس دغه یو خدای بنیادی خبره و چې انسان باقی څنګه پاتې شي او انسان خپل نسل کې اضافه څنګه وکړي شي. یو خدای سیاستونو ظاهر خبر چې پاره کې کوم او خيار خلک چې په دې طریقه بچ کېدي شو په هغه طریقه بچ کېدي شو دا قسمه اعلی پکار دي لپاره داسې قسمه تیر شي پکار دي داسې قسمه یو قسمه ډنډه پکار ده یو مثلا یو کاني پکار دي یو ګټه پکار ده یو اور پکار دي مثلا کنه یو داسې اور پکار دي چې هغه مثلا زناور مونږ شړي نو یو خو د انسان بقا د قبایلی دور تر ټولو لوی سیاست او ظاهر خبره چې پاره کې مشورې هم کېدي پاره کې بناستم کېده او په هغه د یو نیک اولادو نو عموما داسې بکېده چې نیکه او دا ټول خلک چې وګ کنه نیکه مثلا او د هغه بچي او د هغه د بچو بچي د خو ښکار پسې وتل یا مثلا مارته کنه چې ذریعہ سوي ذریعہ دا و چې مثلا میوه راغونډه کی ذریعہ دا و چې مثلا یو زناور وجنی وي خوري ذریعہ دا و چې یو مهیو نسوي خوري یو مارغولي وي خوري او پاغي بچ پاتې شي نه چې جسمانی تور بچ پاتې شي او مثلا د حفاظت په تور بچ پاتې شي نو چې کله بدی وتل نو ظاهر خبر دا ده چې بيخي منطقي تور دا خبر مخې ترازي
چې بیا په هغې کې داسې وشو چې کوم ښځه به مشره ښځه به وه لکه تاسو تصور کولی شئ نیا نو دا انتظام به د قبیلې ځکه چې دوی خو به وته ښکار دپاره یا دوی خو به وته د حفاظت دپاره نو بیا به چې کوم مشره ښځه وه نیا ورته تاسو ویلی شي نو نیا به بیا دا ټول انتظام سمبالولو نو یو قسمه د نیا حکمراني به وه په دې نو ظاهر خبره ده چې نیکه خو بیا چې کله مړ شه یا به څه وشه داسې تصور کې تاسو راوستی شئ یا نو مشره ښځه به پاتې شوه نیا به پاتې شوه نو هغه بچي به ټول د هغې بچي وو نو هغه بچو باندې به هم د هغې خبرې اثر کولو نو دا ټولې خبرې د هغې د انتظام لاندې به وي نو دغه دور ته خلک په سماجي علومو کې میټریارکي دور موي دا د ښځو دور د ښځو د حکمرانۍ دور نو د ښځو د حکمرانۍ دور کې یو دا کار مو شه چې انسان دا چلم زده کړي چې څنګه د ځمکې نه غله پیدا کولی شي دا زمینداري چې ده د غله زراعت اګریکلچر دا د ښځو پیداوار دی هم د دې نه د کلچر تصور مخې ته راغلی چې بیا هغې سره د کړوړه بدل شو هغې سره چونکې وسیلې بدلې شوې د پیداوار ذریعې بدلې شوې آلې بدلې شوې نو هغې سره هغه انتظامي اړخ هم بدل شه د هغې ترتیب هم بدل شه کړوړه هم بدل شه اقدار هم بدل شه نو د سیاست دغه دویمه ذریعه وه چې څنګه خوراک را پیدا کړي نو بیا دا چې څنګه بچ شي دویم دا چې څنګه خوراک را پیدا کړي بیا درېیمه خبره دا وه چې څنګه خپل نسل زیات کړي نو د هغې دپاره هم بیا یو مختلفې طریقې هغې جوړولې او بیا وروستو چې کله مختلف مذهبونه راتلل نو مذهبونه هم داسې وو چې هغه د هغه وخت مترکي فکرونه وو نو یو مترکي فکر به منځته راغی نو هغې به د ودونو دپاره او د کروړو دپاره هم یو نظام ځان سره راوړه او هغه شان به د خلکو اولاد د بېلابېلو قبیلو اولاد هم زیاتېده د دې نه که تاسو اندازه لګوئ او لږ ټوپ ووهئ دې غاړې ته راشئ د پښتنو قبیلو په حساب نو څنګه چې د آریا نورې قبیلې د سنټرل ایشیا نه اخوا د کویکاف خواوشا د پامیر د غرونو نه راکوز شوې او څه شرق ته لاړې څه غرب ته لاړې څه جنوب ته لاړې څه شمال ته لاړ شي لاړې نو د جنوب شمال غاړې ته د جنوب غرب غاړې ته چې کومې قبیلې راغې نو ظاهره خبره چې هغې یو خو ایران غاړې ته لاړې نو بیا یو افغانستان غاړې ته راغی چې اوس ورته موږ افغانستان وایو یو څه ورته موږ ایران وایو نو دغه د پښتنو قبیلې ځای په ځای یا خاندانونه ځای په ځای آباد شو او دغه خاندانونه تاسو ویلی شي د پامیر نه راواله تر دې میدانونو پورې تر اباسینه پورې آباد شو او دغه تر هغه وخته پورې د دې خپل ځان له معاشرتي نظام چې څنګه وو معاشرتي تنظیم چې څنګه وو نو هغه هم دغه و چې څنګه خپل نسل زیات کړي څنګه ځان بچ کړي څنګه په یو ځای راغونډ پاتې شي څنګه بقا عمومي نو هغې دپاره ظاهره خبره دا ده چې کوچیتوب مثلا ځای په ځای چې کوم ځای کې زیات خوراک دی نو هغلته تګ یا ګډپتوب مثلا ځناور ساتل چې کله انسان بیا د ځناور ساتلو چلم زده کړي کله چې انسان ځناور هم ډومیسټیکیټ کول شروع کړ نو بیا ځناور ساتل ګډې بیزې ساتل غواګانې ساتل لسونه ساتل اوښان ساتل دغه کار هم کولو د هغې پیداوار نه چې کوم پیداوار پیدا کېده نو هغه به هم کولو هغه به هم خوړو په هغې هم پایده او دې دوران کې چونکې دا داسې شو چې د پامیر نه راواله دا تر اباسینه پورې دا لاره چې وه نو دا د شرق او د غرب ترمنځ د هغه وخت د شرق او د غرب ترمنځ هم یو لاره وه نو په دې باندې خو قافلې به هم تلې راتلې څیزونه به یې هم وړل دا د رستنی تاریخ خبره کوم بیخي د رستنی تاریخ خبره کوم دا تاسو تصور کولی شئ چې د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکینی خبره کومه په دې کې دا ذهن کې وساتئ چې د عیسی علیه السلام نه 1500 کاله مخکې بیا یو بل بادشاهات د موریا خاندان بادشاهات چې هغه بیا پېښور کې د هغې دارالخلافه وه او هغه تر بیا بامیانو پورې رسېدلې وه تر هند کلکتې پورې رسېدلې وه او هغې یو نظام راوړی چې هغه نظام د حمورابي او د سارس د نظام نوم اعلیتر نظام و هغې کې دا و چې تشدد به نه کېږي جنګ به نه کېږي د خبرو اترو په ذریعه به حل کېږي او تر ټولو لوی سیاست دا دی چې د انسان ته خوشحالي پس ترلاسه انسان د درد نه څنګه بچ کړی شي خلاص کړی شي او انسان ته خوشحالي څنګه ترلاسه کړی شي نو د دغه دور نه را په دې خوا تاسو راځئ نو بیا د پښتنو قبیلو دغه صورتحال و چې ګډبتوب یا مثلا کوچیتوب ګډبتوب پیسټورل اکانومي او هغې سره چې کوم معاشرتي تنظیم و نو هغه معاشرتي تنظیم د هغې ژبې نه تاوید را تاوید د هغې ژبه پښتو وه هیروډوټس لیکل کړي دي ته اشاره کړي دي یوناني چې کوم مورخ دي ته اشاره کړي په مختلفو شکلونو کې او نور مورخین هم کړي دي خو هیروډوټس اولنی مورخ کاري بیا چینی کوم سیال ګران چې راغه هغې هم دغه خبرې کړي بیا وروسته البیروني هم راغلی نو هغه هم دغه لیکل کړي دي ځای په ځای نو په دې کې د پښتنو قبیلو کې چې دا کوم بنیادي معاشرتي تنظیم و هغه د هغې اقتصاد ګډبتوب اقتصاد و د ګډبیت اقتصاد و پیسټورل اکانومي وه بیا د لږ ډېر کارکیلې هم شروع کا بیا د قافلې راتلې نو هغې سره د کاروبارونو سلسله هم شروع کړه د نور وطنونو ته هم تلل شروع کړه خصوصا هند ته تګ شروع کړه او هند کې آبادېدل هم شروع کړه هلته کاروبارونه هم شروع کړه هلته ملازمتونه هم شروع کړه هلته په فوجونو کې هم راغی د مختلفو حاکمانو فوجونو ته راغی او هغې کې هم ملازمتونه نوکرۍ شروع کړي دغه شان یو عمل په دې حساب شروع تر څو پورې چې مغول نو راغلي مغول تیموري خاندان چې کوم وراثت یو قسمه د سنټرل ایشیا نو د تیموري خاندان تیمورید خانې ورته وي نو د هغې چې کوم دغه پلار او د بابر پلار بیا ډېر زیاتې سلطنتونه جوړ کړو سلطنتونه بیا په رونو کې او په بچو کې تقسیم کړي نو فرغانه د هغې یو قسمه دارالخلافه ورته ویلی شي هیډ کوارټر ورته ویلی شي د هغې نه بیا د هغه زوی
بابر هغه چې را خلاص شو بیا هغه په کابل هم قبضه وکړ په خبرم قبضه وکړ تر دهلی پورې لاړو نو یو غړی ته هغه دا وکړي چې د پښتنو دلته چې څومره د پښتون وطن کې یعنی د تاسو ورته ویل شي چې منل شوی د عیسی علی السلام نه ډیر مخکې په سونو کال مخکې تر 14مه پیړۍ پورې منل شوی چې کوم جغرافیه د پښتنو غنل شوی یاد شوی د تاریخ کې ثبت شوی دا هغه د امونه یعنی د سنټرل ایشیا د هغه غړي نه راواله تر باسینه پورې چې کله هند شروع کیږي تر دې پورې دا او دا مثلا د کندهار نه بیا ظاهر خبر چې د بولان در عمر سره شامله ده د بولان درې پورې دا خبره تللی ده نو کندهار نه تر بولان پورې دا خبره راغلی ده بیا د امونه تر باسین پورې دا خبره راغلی ده جغرافیه ده او بیا د دغه نه د دغه نه د پامیر نه تر هندوکش پورې دا جغرافیه راغلی ده نو دا د پښتنو جغرافیه ګڼل کېده او پښتنو د کې په مختلفو خیلونو په شکل کې آبادو او د هغې خپل معاشرتي تنظیم و چې هغه ما تاسو ته ووایي چې د هغې معاشرتي تنظیم یو خو د ګډبه معیشتو کوچیتو معیشتو ګډبه معیشتو پیسټورل اکانومي وه د کاروباري اکانومي ورسره شامل شو هنري اکانومي ځای په ځای ورسره شامل شو هنرونه ځای په ځای ترلاسه کړل او د هنري اکانومي سره بیا ورسره نو زموږ دا کوم دغه سوال په رڼا کې دا مېس کې کټ خبره کته شو نو چې د پښتنو د جغرافیه او ثبت شو جغرافیه ورسته به دي ته د ایرانیانو غاړي افغانانو ویل شروع شو ظاهر خبره ده چې بیا پښتنو په خپل دغه لفظ خپل ک نو تر دغه پورې 14 پیړۍ پورې پښتانه په دغه علاقو کې په دغه منطقه کې اوسېدل د دې جغرافیه غړل کېده ټول دنیا دا غړل په خپل دي دا غړل چې د دې ملکیت دی څنګه چې ما ارزو کو فرغاني نه چې کله بابر خلاص شو او کابل ونیو بیا د کابل نه وروسته بیا پیښور په دې علاقه کې ډېر لوی د سرونو منارې جوړې کړي ډېر لوی عذاب نه خلک تیر کړ نو یو غاړي ته خو د پښتنو په خپل وطن کې دغه ټول قبيلوي یا تاسو ورته ویل شي چې کوم د غذایی معاشرتي تنظیم هغه مات کوي عمومي قبضه وکړه چې د غي په کروړې قبضه وکړه د غي په کورونو قبضه وکړه د غي په لارو قبضه وکړه د غي په حکمرانۍ قبضه وکړه د غي معاشرتي تنظیم تسنس ک او بل غاړي ته څنګه چې ما مخکې کړو چې پښتانه هند تم تلیو او هغه هند کې بیا دومره په مخ کې تلیو په ځای چې د بختیار خلجي دا په 13مه پیړۍ کې غلطه تلیو او هغه یو حکمرانی جوړ شوی و د هغه راستو بیا خاندان غلامان کې بدل شو بیا د لودي خاندان غلطه په 15مه پیړۍ کې حکمرانی جوړ کا او هغه حکمرانی بیا تر ابراهیم لودي پورې دا تر نسی پورې د بهلول لودي نسی ابراهیم لودي پورې د حکمرانی موجود و نو بابر یو غاړي ته خو یعنی مغول یو غاړي ته خو دا وکړي چې د پښتنو ځای وطن کې د پښتنو معاشرتي تنظیم د غي کروڑ برباد کو تسنس ک قبضه وکاو د سبجوګیشن وي مکمله قبضه وکا د فوجونو په ذریعہ طاقت په ذریعہ د سرونو د مینارونو جوړولو په ذریعہ او بل غاړه ته دا وکړل چې په هند کې کوم دغه بادشاہتو د پښتنو بادشاہتو مثلا ډایناسټیز وو کنه ډایناسټي امپراتوري و نو هغه امپراتوري ختمه کې ابراهیم لودي ډېر په مړانه جنگ کو خو ظاهر خبره ده چې هر ځای کې مشکل دار پیښ شي چې زموږ خپل خلک بیا زموږ خلاف ودرېږي یا د پښتنو خلاف ودرېږي نو هغه بنیاد هم یو قسم ورته یو ترتیب سره مخ شو نو هغه ختم نو هغه ختمه کنه بیا ظاهر خبره چې د پښتانه کم د بهلول دی په وخت کې راوختي و باد شو نو هغه باندې سختي شروع شو او دغه سختۍ نه بیا یو ډېر عجیب صورتحال جوړ شو په دې کې یو خبره زه کول غواړم هغه دا ده چې کله د بابر نه مخکې د بابر تر اولغ بیګ په کابل کې حکمرانو د تاریخي حافظ رحمت خان کې دا واقع داسې د شوې ده چې په بابر 1490 خوشا کې لا بابر نور غلو لغبه غلط حکمرانو او هغه د خخي خاندانونو چې کوم مثلا یوسف زی مندن اوریا خیل او محمد زی او ګیانی دا ټول پکې شامل یو قسمه اتحادیه و دا اتحادیه په مرسته لغبه غم راغلی او بیا بابر هم دغه مرسته خو لغبه بیا دا وک چې د خلکو خو چې ډیر زور چلیدو ځکه چې د مرسته راغلی د اتحادیه مرسته راغلی وطنم د دې پښتنو د مرسته دی راغلی مو کابل باندې حکمرانیم د دې په مرسته کولو دغه د وجه نه دا غنل چې د حکمرانۍ لپاره ډېر لوی مسله ده نو په یو د سیسو یو طریقې دا ټول راغون کړل او تقریبا 200 خلک د پښتنو مشران اغلط وجل او بیا ملک احمد بابا هغه وخت د ولسو کالو د هغه مشرای کې بیا د ټول خخي شاخونه خاندانونو خیلونه دا هغه زینا راغل کډوالیو کا او د پیښور په درو کې په مختلفو میدانونو کې تر سوابه پورې تر سواته پورې بیا آباد شو نو دا وخت کې آباد شو چې بابر بیا راغی نو دی ځان ته خپل یو ویشم جوړ کړو د سیاست په حساب خبره کوم چې سیاست کې ځان ته یو ویشم جوړ کړو د کاروبار څخه طریقې جوړ کړو هنري مثلا ځان له سپلای جوړول یو جوړول مثلا کنه کور جوړول لرګي او میز او کټو دا جوړول دا طریق دا قسمه اقتصاد عمر غلو پکې دا قسم اقتصادي شروع کړو معاشرتي تنظیم برقرار او هغه د جبه نتایج هغه ته پښتو ویني پښتو ژبه مو پښتو روایت مو پښتونولي دغه یو قسم معاشرتي تنظیم یو قسم سوشل کوډ یو قسم سوشل لایم نو دغه بابر ختم کړه او بابر د هغه په ځایونو په پټو په کلو په خارونو قبضه موکا مشرانی مولم لکړه پښتنو او د سنور مناري مدرلي بیا په هند کې د پښتنو بادشاہي ختم کړه نو دا بل خبره ده چې بیا د بابر نورستو د غزوی همایون
یو بل پښتون فرید خان چې هغه دغه شان یو دغه پلار هم دغه شان یو فوج کې یو حکمران سره مخکې تللی افسر شو بیا د دومره ترقي یو قسمه وکړه چې خپل فوج جوړ کړ او د همایون نه بیا هغه واغسته خبره خوشحال باغوي کنه چې د شیرشاه د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه بادشاهان هم لیکلي چې بهار ته لاړم نو د شیرشاه قبر د فرید خان قبر په بهار کې د مزار د ښکلې ساده مزار دی نو ډېر په مینه مې ورته دوا وکړه کنه نو بهرحال عرض مې دا کولو چې پښتانه په دې دور کې بیا یو غاړې ته خو دوه سیزونه بیا پښتنو وکړي د سیاست په حساب یو غاړې ته خو د قبایلی بنیاد باندې یا د خیلونو په بنیاد یا د خپلو په بنیادي لښکرونه جوړول او مغولي بهرحال قبضهګرۍ ته نه پرېښول مثلا مغولو خو به قبضه کوله خو دوی به آرام ته نه پرېښودل که د مغولو ارسو ګورنر به کابل و ظاهره به چې هغه وخت کې د کابل صوبه چې وه دی کې پېښور هم شامل و دا ټول علاقې پکې شامل وي نو دلته به دغه نایب ناست نو هغه نایب هم داسې په کلار نه پرېښو نه کابل کې څوک په کلار پرېښوه نو دا لارې به کله بندې کړي کله به یو قبیلې بندې کړي کله بل بندې کړي کله بل بندې کړي کله به دي پښتنو خیلونو سره خپلو کې اتحاد وکړو بیا به مغولو ته ډېر لوی فشار سره به مخ کړه خو دې دوران کې په 14مه پېړۍ کې یو بل زبردست عمل دا وشو چې د پښتنو په سیاست کې یو بل ډېر لوی پرمختګ وشو هغه پرمختګ دا دی چې یو د تصوف په شکل کې یو ډېر منظم ډله مخې ته راغله د پیر روښان په مشرۍ کې او هغه منظم ډله اگر چې د تصوف په حساب راغلی وه خو هغه د انصاف خبره د عامو خلکو د روچتولو خبره د ښځو په تحریک کې د شاملولو خبره د میوزیک او د اتڼ په مخ کې د بوتلو خبره او تر ټولو غټه خبره چې هغې کومه کړې وه تر ټولو مهمه خبره چې هغې نه قام جوړېږي هغه دا وه چې نه صرف دا چې ژبه کې ژبه پښتو ژبه د لیکلو ذریعه جوړه کړه لومبې منظم د نثر لومبې منظم کتاب دا پیر روښان په خپله ولیکلو د خیر بیان په شکل کې اگر چې هغه نور هم دوه کتابونه دي مقصود المؤمنین او صراط المستقیم خو د صراط المستقیم صراط التوحید او مقصود المؤمنین دا نور کتابونه دا یو فارسی کې دی او عربی کې دی خو دا دغه چې دی خیر بیان دا پښتو کې دی اگر چې سره هندي او فارسی او عربي شته خو دا پښتو کې دی او منظم شکل کې پرمبي وردا کتاب مخې ته راغلی یوازې دا نه چې پښتو لیکلو مخې ته راوسته یا پای کې لیکل شروع کړ دا یې وکړه چې د پښتو سکرپټ جوړ کړ د پرمبي واره د پښتو لیکلو لپاره یو قسمه املا جوړه کړه د هغې د لیکلو دپاره یو طرز جوړ کړه تر اوسه پورې د فارسیوانو لیکلو د عربیانو لیکلو خو د پښتو کې د لیکلو دغه شان منظم شکل نو موجود کوم چې پیر روښان مخې ته راوسته بیا ادبیاتو کې د پښتو لومبنی دیوان ملا ارزاني خیش کې چې هغه د پیر روښان خلیفه و هغه لومبی دیوان هغه مخې ته راوړه لکه یو قسمه چاپ یې کړه چې هغه وخت کې دلته چاپخانه نه وه لومبی دیوان هغه چاپ کړه بیا واصل روښان یو دولت لیوان یو ډېر لوی سلسله د میرزا خان انصاري پورې ډېر لوی سلسله د ادبیاتو د پښتو شعر د پښتو ادبیات چې کوم انتها ته ورسول نو دوی د قوم بنیاد جوړ کړ نو یو منظم تحریک مخې ته راغی نو منظم تحریک دا دی چې یو خو د قام د تنظیم شکل ته راغی د حاکمیت په حواله چې خپل حاکمیت به څنګه جوړوي او خپل حکمراني به څنګه جوړوي د قومیت کې دا بنیادي سوال لري چې یو قام جغرافیه هم لري قام خلک هم لري قام کلتور هم لري تاریخ هم لري قام ځمکه هم لري خو قام باید چې حاکمیت هم لري اختیار هم لري په خپل وسیلو اختیار لري په خپل حکمراني اختیار لري د دې لپاره هغه بیا داسې وکړه چې کوم خلکو په پښتون وطن قبضه کړې وه د هغې خلاف یو ډېر اوږد جنګ وکړه ډېر اوږده مبارزه وکړه ما خیال 70 کاله مبارزه وکړه هغه بیا د یو زوی بیا بل زوی بیا نوسې بیا غور نوسې کنه کړوسې تر هغې پورې دغه مقابله روانه وه نو د پښتنو قبیلوي شکل کې دا دوه عملونه د مزاحمت د مغولو خلاف په یو ځای روانو متوازي روانو یو د خان گجو او د کالو خان په شکل کې روانو د خیلونو د اتحادیې په بنیاد د لښکرونو جوړولو او بل د یو منظم تحریک په شکل کې چې هغې سره فکري اړخ هم موجود فکري اړخ هم مخې ته راوستو هغې د ژبې اړخ هم مخې ته راوستو کلتوري اړخ هم مخې ته راوستو هغې واقعیتا پښتنو ته د احساس ورکړو چې تاسو د یو داسې قام یی چې هغه ځان ته نظامي حکمراني جوړولی شي بیا وروستو په 19مه پېړۍ کې درې نورو کسانو په هغې کې ډېر لوی کار وکړ یو خو امل خان باکو خان د همغه د خیلونو په حساب چې کومه د مغولو خلاف مزاحمت را روانو د خان گجو د کالو خان او د پښتني قبیلې چې دلته راغلي دا ذهنیت ساتل پکار دي چې دوی خپلو کې خپل کوم معاشرتي تنظیم جوړ کړی په هغې کې خپل ویش هم کړی د خپل ورورولۍ ویش بچیانو ته د ورورولۍ ویش وایي چې خپل ورورولۍ ویش هم کړی نو هغه ورورولۍ ویش شو د هغې معاشرتي تنظیم شو د هغې د کروړو نظام شو د هغې پښتونولي شو دا د هغې پوره سیاست و نو د هغه سیاست په حساب بیا د ملک احمد ملک احمد شیخ میل نرسته بیا خان گجو دا پورا عمل سنبال کړ چې کوم د خیلونو په حساب د اتحادیو په حساب کې د بیا نرسته کالو خان او بیا اخیره کې په 19مه پېړۍ کې بیا باکو خان نو دا هغه تسلسل خو باکو خان سره تړلی کېږي بیا د دې روحاني تحریک دا کوم تسلسل دی دا تسلسل بیا په مختلفو شکلونو کې تقسیم شو ځای په ځای د دې احساس ځای په ځای خور شو دا شعوري شکل کې د پښتون سماج کې موجود او بیا په 19مه پېړۍ کې د دې شعور نه چې کوم خلک راولاړ شو هغه یو اړ ته خو د مومندو نه ایمل خان مومندو بیا د پریدونه د دریا خان پریدیو او بیا د هټکو ناګر چې هټکو ډېر موده د مغولو ملازمت کړو نوکري کړې وه کنه بیا وروسته بیا په خپله ویې کنه چې په اور دې ولګي دا واړه منصبونه لکه خوشحال په خپله دا ویې کنه چې د مغولو نوکر وم نو بس نوکر وم او چې
چې مغول منصبدار مو نوکر ما او چې مغول منصب پرې خو بادشاہ یم کنه لکه دا په خپل خبره کوله. بهرحال خوشحال بیا یو فکری بنیاد جوړ کړ د ژبې په حساب د تاریخ په حساب کنه درشت پښتون لکندهار تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار د پوره د پښتنو جغرافیه مو خوله بیا د پښتنو تاریخ مو خولو ما مخکې درته وای بیا د پښتنو کې بنیادی چې کوم خامین یو دغه معاشرتي تنظیم کې هغه مخې تراوستي بیا د انټلیکچوال بنیاد جوړ کړ فکری بنیاد جوړ کړ د قومیت فکری بنیاد جوړ کړ ولسونه چې سند بلو کا بادشاہان ورته سجود کاندي اختیار کنه بل هیڅ لیدل نشي په دامنس کې یا مغول منظرو کې یا پښتونخوا مطلب اگر بيخي یو فکری بنیاد جوړ کړ او دې سره امل خان او دریا خان بیا په فوجي او عسکري شکل کې بيخي مغول لا غاخونه مات کړ چې مغول غاخونه د روحانینو مات کړو کنه لکه په مختلفو احدادم دغه کار کړو بیا جلال الدین هم دغه کار کړو بیا بي بي علایم دا کار کړو کمال داود په د روحانینو په تحریک کې چې خزي هم قیادت کې موجود وي. بهرحال د عموما په دنیا کې د قبایلی نظام بیا پښتنو کې د قبایلی نظام او بیا په هغه کې د سیاست چې کوم اړخونه هغه په مختلفو شکلونو کې په دې سوال کې بیان ک ما تخکاری داسې چې دا دغه په دې سوال به دغه خبره کافي وي که بیا نور سوال را پیدا کیدون بیا خبره کیدی شي. اوس بل سوال ته دریم سوال ته د سلطنتو په حواله خو لیک تفصیل ما په لومبني سوال کې بیان ک خو څنګه چې ما ارزو کړ چې کله خارونه جوړ شو یو قسمه خارونه مطلب دا شان خارونه نه څنګه چې موږ د پلازو کې سیادو چې د ډیر شي خیلونو خلک یو ځای تراغون شنو بس هغه خار شو نو کې به کړوړم کې دا کې به مثلا خرڅیدل خستلم کې دا کې به تبادلم کې د سيزونو کې به ناستم کې دا غزيانه په فیصلیم کې دي البته جرګه مرکم او البته مثلا کله سین په غاړه ونی کېشته مشته بم وي کله ترانسپورت بل ذریعہ و د سونو خستو کاروبار سموده کې پاره کې مثلا د غلامانو بازارونو د خستلو خرڅولو دغه ټول څه پاره کې موجودو نو ایت به خارونه کله د خارونه باندې ډیر خارونه باندې به یو خاندان قبضه وکړو هغه ډایناسټي جوړه کاغه امپراتوري شو هغه امپایر شو امپایر بم شو ډایناسټي بم شو او سلطنت بم شو. نو دغه سلطنت کې خو بنیادی توګه باندې دوه درې خبرې څنګه چې ما موجود وي یو خبره خدا و چې یو تصور پکې دا و چې یو بادشاہ وي یو رعیت وي رعیت باندې لازم ده چې بادشاہ حکم ومني کاغه ورته هر حکم ورکړي. دوی مګه کې خبره ده چې دای په فوجي او هغه فوج د پاره با چې پیسې ټکی راغونډي به د خلکو راغونډي نو د خلکو یو خو د خلکو ټیکسونه او راهداري راغونډولي او بل په نور زینو قبضه کولی چې مالی غنیمت وروړي چې هغه پیسې خپل فوج کې وساتل شي. دا دوه درې خبرونه ظاهر خبره ده چې دا دوامدار خونه شپته کې د سمر پوری چې موډ بدلیده سمر پوری چې د اقتصاد وسیلې ذریعہ والی بدلیدي نو خو عمره پوری د خلکو خبر مخې تراتل کنه یعنی پولیس مخې تراته یعنی د خلکو خبر مخې تراتل د خلکو د اختیار خبر مخې تراتل چې سمر پوری د خلکو د اختیار خبر مخې تراتل نو دا چې تر ولسمه پیړۍ پورې رسیدا نو بیا تاسو وګورئ چې هغه تنوي تیوري مخې تراغي هغه دا چې مثلا جان لاک د سوشل کنټراکټ شکل کې هابز د لیویتن شکل کې دا خبر مخې ته راوړي چې انسان آزاد پیدا شوی دی دا د اتلسمه پیړۍ خو شو ولسمه پیړۍ خو شو دا تصورات مخې ته راغلل چې انسان آزاد پیدا شوی دی او انسان باید چې غلام نه کړي شي یو دا خبره مخې ته راغله بل خبره دا مخې ته راغله چې انسانان به ځان ته خپل یو نظامی حکمرانی جوړي نو هغه نظامی حکمرانی کې به دا انسان د ټول انسانان چې کوم ځای کې اوسېږي هغه به سبجیکټس نه هغه رعایا نه هغه سټیزنز هغه به شهري وي او هغه شهري به خپل حق لري او هغه حق یو دام دی دی با د حکمرانۍ جوړولو کې به باقاعده د لاسي کنه نو د لاس د پاره یعنی د بلاسي مطلب د په کې رائے شامل وي چې د رائے شامل وي نو هغه به رائے ورکی خلک نو هغه بیا یو حکمرانی جوړي هغه د بادشاہ شکل کې وي هغه د بل شکل کې وي نو دا د سوشل کنټراکټ تیوري وا د جان لاک بیا هابز په دې پورا ټریټایز لیکل پورا کتاب یو لیکل او د هغه کتاب نوم لیویتن او هغه بیا دا تصور کولو چې د لیویتن کې بیا دا تصور کولو چې څنګه د خلکو د ماده او د خلکو او د فام او د پاور یعنی د اختیار او د سیویلیټي څنګه یو قسمه دغه جوړ کی یو قسمه امیزه جوړ کی چې خلک او اختیار او د خلکو را جوړېدل د خلکو کامن ویلت دا څنګه جوړیږي د تنظیم څنګه جوړیږي نو دغه نقطه نظر مخې ته راغی چې انسان رعیت نه دی انسان خو اصل کې آزاد پیدا شوی دی دا د دې د وجنو مشو نه دا د دې نتیجې شکل کې مشو چې موډ بدل شي ماشينان مخې ته راغلي نوې سيزونه پیدا شي نوې سيزونه لپاره هنرمند پکارو هنرمندانو لپاره بیا ډېر شي تعلیم پکارو بیا سکولینګ پکارو بیا ډېر شي خلک ظاهر خبره ده چې اخیستل خرصول کولې شو بیا غي دا چې سيزونه مونږ جوړو کیسه مونږ کوو سودا مونږ خرڅو کاروبار مونږ کوو مهنت مونږ کوو سکل هنر مونږ سره دی او حکمرانی بل څوک نو دا بهر یو سوالو چې هغه کې پیدا تیوري مخې ته راغی چې انسان آزاد دی رعیت نه دی او انسان باید چې په حکمرانی په عمل کې شریک وي هر انسان او غلامی دا ناجایز وګرځول شي نو دغه تصور بیا مخې ته راغی چې کله د
سلطنتونو د ختمېدو یو لاره آزاده شوه، اگر چې هغه وخت کې بعضې سلطنتونو اوس هم بعضې سلطنتونه چېرته کنسټیټیوشنل منارکي دي چېرته هسې کینګډمز دي، نو خو هغه ظاهره خبره ده چې څوک یې مثلا په هغه شکل کې نه مني، کوم شکل کې چې دا مثلا د عیسی علیه السلام نه 200 کاله 300 کاله مخکې یا د عیسی علیه السلام نه 15 شپږ سوه 700 800 کاله وروستو دا خبره وه. په دې کې یو بل موړ هم راغلی و د دې نه مخکې د 18مې پیړۍ نه مخکې یو بل موړ راغلی و او هغه په جرمني کې د ویسټفیلیا معاهده وه. د ویسټفیلیا معاهده د یو جنګ په نتیجه کې شوی. هغه جنګ د پروټسټنټ او د کیتلیک ترمنځ 13 کاله جنګ شوی او بیا دغه دوه معاهدې شوې 1848 کې دوه معاهدې شوې ته په یو ځای د ویسټفیلیا معاهده وایي چې هغې کې دا اصول ومنلی شو، یعنې دا یو فرانس سره وشو، یو سویډن سره معاهده د هغې ته هولي رومن امپایر، د هولي رومن امپایر یو معاهده 1848 کې یو سویډن سره وشو، بل فرانس سره وشوه. هغې کې دا اصول ومنلی شو چې کوم بنیادي جغرافیه کې کوم خلک حکمراني کوي او د بنیادي جغرافیې کوم خلک د حکمرانۍ ذمهوار دي، نو هغې کې به د بلې جغرافیې د حکمرانې ډلې یا د حکمرانۍ هېڅ قسمه مداخلت نه وي، یعنې د یو قسمه یو هغه وخت کې اگر چې د نیشن سټیټ تصور لا نو خو یو قسمه ومنلی شو چې ساورنټي به وي، لکه یعنې سیاست سره د انتظام چلولو سره او د اختیار چلولو سره او د خلکو د شاملولو سره او د خلکو د پرای د حکومت جوړولو سره یو بل تصور راغی، هغې ته ساورنټي وي. او دا په 1648 کې د ویسټفیلیا معاهدې نه پس شو او هغې نه وروسته بیا د هابس او د لاک جان لاک د سوشل کنټریکټ او د لیویتن نقطه نظر مخې ته راغی. نو دا یو اوږد مزل و چې د سلطنتونو ته د ملوکیت نه دا د جمهوریت پورې دا مزل یو ډېر اوږد مزل و او په هغې کې بنیادي رول د اقتصاد بدلیدونکي وسیلو، بدلیدونکي ذریعو او بدلیدونکو آلو لوبولی دی چې څومره پورې د اقتصاد وسیلې بدلیدي او د اقتصاد ذریعې بدلیدي او د اقتصاد آلې بدلیدي، هغومره پورې د خلکو اقدار، د خلکو کړه معاشرتي تنظیم او سیاسي نظام بدلیده. ستاسو دا سوال چې اوس موجوده ډیموکراټیک نظام کې بعضې تیوريانې دې کې څومره د بدلون شکل ورته زه وایم، تاسو وایي چې دا ښه غاړې ته تللي دي، مثبت غاړې ته تللي دي، که منفي غاړې ته تللي دي، په دې کې د خلکو یا د ولس ګټه خرابه شوې ده که نه اختیار سولاسو ته راغلی دی. نو د اوسنۍ چې کوم په دنیا کې جمهوري نظام په نظر راځي یا ریاستي نظام په نظر راځي، نو دا ریاستي نظام کې دوه درې خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي او هغې باندې پوهېدل ډېر زیات ضروري دي. لومړۍ خبره خو دا ده چې اوس داسې تصور دی چې د یو ملک یا د یو ریاست یا د یو علاقې چې هلته نظامي حکمراني وي او خپله نظامي حکمراني وي چې هغه سالمیت لري، ساورنټي لري، نو هغه به د یو سوشل کنټریکټ باندې ولاړي. هغې به خلک هم وي، ظاهره خبره دا ده چې هغې کې پاپولیشن هم وي، خلک به هم وي، د هغې به خپله جغرافیه هم وي، د هغې به خپل تاریخ هم وي، د هغې به کلتور هم وي، د هغې به ژبه هم وي، خو دې سره به هغلته یو سوشل کنټریکټ وي، یو سماجي او عمراني معاهده وي او هغه عمراني معاهده به د خلکو ترمنځ وي او هغه خلک به د دغه نظام چلولو لپاره که د اختیار نظام دی او که د انتظام طریقه ده او که تدبیر دی او که پالیسۍ دي او که قوانین جوړول دي، دا ټول به د یو سوشل او که د حکمرانۍ نظام دی، دا ټول به د یو سوشل کنټریکټ یا د یو عمراني معاهدې ترمنځ تر لاندې وي چې هغه خلکو جوړ کړي، ځان له به پخپله جوړ کړي، هغه بېچاره تپلي نه وي. نو چې کوم ځای کې د دغه عمراني معاهدې نه سرغړونه کېږي، هغې نه د هغې نه انحراف کېږي، نو هغه ځای کې به ظاهره خبره ده چې دا ایغ په نیغه د بعضې ډلو د اختیار ته ځي یا بعضې ډلو په لاسونو کې به اختیار راغونډېږي یا وسایل راغونډېږي، او چې کوم ځای کې دغه سوشل کنټریکټ یا دغه عمراني معاهده چې تاسو ورته آیین هم ویلی شئ، دغه آیین باندې عمل کېږي یا هغه آیین کې چې کومې تشې دي هغه تشو کې وخت تر وخته ترمیم کېږي د نوي حالاتو مطابق، نو هغومره به هغه نظام که هغه مثلا پارلماني نظام وي، که هغه صدارتي نظام وي، که هغه وحداني نظام وي، نظام چې هر څنګه وي خو هغه د ریپبلیک نظام وي. اوس تصور د ریپبلیک دی، د ریپبلیک تصور مطلب دا دی چې د خلکو حکمراني وي، د ولس حکمراني وي، او د ولس حکمرانۍ دپاره دا ضروري ده چې هغوی به سره خپلو کې یو معاهده کړې وي د یو خاص جغرافیې کې دننه بیا یو معاهده کړې وي، هغه معاهدې ته عمراني معاهده وي، هغې ته آیین او دستور هم وایي. نو دغه آیین او دستور وخت تر وخته هغوی په خپله خوښه هغې کې یا د ضرورت مطابق په هغې کې ترمیم هم کوي او کولی شي. نو چې څومره پورې دغه ټول نظام د هغه آیین لاندې روان وي یا هغه آیین کې چې کوم ترمیم پکار دی او هغه ترمیم پکې کېږي وخت تر وخته او د هغه آیین لاندې روان وي، نو هغومره پورې به د اختیار او د وسایل خلکو کې د منصفانه تقسیم امکان زیات پیدا کوي. خو که داسې نه وي او د دې نه سرغړونه کېږي، نو ظاهره خبره دا ده چې هغه به اختیار به هم څو لاسونو ته راغونډېږي یا څو ادارو ته راغونډېږي او وسایل هم څو لاسونو څو لاسونو ته راغونډېږي او څو ډلو ته راغونډېږي. دغه شان به یو غاړې ته غربت زیاتېږي، بېوزلي به زیاتېږي، بې اختیاري به زیاتېږي، یعنې یو افلاس به زیاتېږي، فقر به زیاتېږي، او بلې غاړې ته به د غلامۍ تصور مخې ته راځي، بلې غاړې ته به یو قسمه امریت راځي، اشرافیت به راځي، مرکزیت به راځي. نو اشرافیت، امریت او مرکزیت دا معنی د جمهوریت په ضد خبره ده. جمهوریت کې به نظامي حکمراني خلک چلوي، د خلکو په رایه به چلېږي، اختیار به خلکو سره او د وسیلو د تقسیم طریقې کار به منصفانه او په هغې به د خلکو اتفاقي.
تاسو پنځم سوال د دې په بنیاد دی چې په سیاست د مذهب اثرات څه دي یا د مذهب د سیاست باندې اثرات څه دي. نو څنګه چې ما مخکې عرض کړی و که تاسو مخکې لاړ شئ نو مختلف مذهبونه چې په مختلفو وختونو کې راغلي دي نو هغه یو مترقي فکر ځان سره راوړی دی. نو هغه مترقي فکر په حساب باندې بیا معاشرتي تنظیمونه بدل شوي دي وخت تر وخته او هغې کې ډېر لوی پرمختګ شوی دی. خو چې کله بیا بعضې مذهبونه داسې دي یا مذهبونو اختیار بیا خلکو ته یو ډلې ته حواله شوی دی نو هغې نه کلرجي جوړه شوې ده. بیا هغې نه مختلف وختونو کې د سایرس په زمانه کې هم دا شوي دي، د حمورابي په زمانه کې هم دا شوي دي، بیا د یونانیانو په وخت کې هم دا شوي دي، بیا د رومنز په وخت کې خو بیا دا ډېر شوي دي چې بیا ظاهره خبره ده چې د مسلمانانو دور کې عباسي سلطنت کې، اموي سلطنت کې، فاطمي سلطنت کې، د عثماني سلطنت کې هم دا شوي دي چې بعضې ډلو ته د مذهب اختیار یا د مذهب توجیهات او د مذهب د په بنیاد اثرات په حکمرانۍ قایمول دا راغلي دي. او کله کله داسې هم شوي دي بلکې ډېر ځله داسې شوي دي چې د مذهبي چې کوم خلک وو یا مذهبي ډله وه هغې حکمرانې ډلې سره یو قسمه الاینس کړی دی، حکمرانې ډلې سره یو قسمه اتحاد کړی دی په تاریخ کې. او هغه اتحاد بیا عام ولس ته ډېر لوی تاوان رسولی دی. د عام ولس که هغه د رعیت په شکل کې وو که هغه بیا د سیټیزنس په شکل کې وو، یعنې هغه که د شهري په شکل کې وو که د رعیت په شکل کې وو، په دواړو صورتونو کې بیا خلکو ته ډېر لوی تاوان شوی، ظلمونه راغلي، تکلیفونه راغلي دي، خلک د کورونو ویستې شوي دي، بلا غټ غټې آبادۍ د خپل ځای نه شړلې شوي دي، قتل عام شوی دی، میسیکر شوي دي، جینوسایډ شوی دی، مثلا نسل کشي هم شوي دي. دا ټول خبرې مخې ته راغلي دي. خو وخت سره بیا 19مه پېړۍ څنګه چې ما عرض وکړ 19مه پېړۍ کې بیا عمومي طور دا تسلیم شوه چې مذهب او سیاست به جدا جدا سفیرز لري، جدا جدا دایرې به لري. مذهب ځان لا د خلکو یو عقیده ده او هغه که هر قسم عقیده لري دا د UDHR نه یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رایټس نه وروستو چې کله عمومي د دویم جنګ عظیم نه را په دې خوا نوې عالمي سیاسي نظام یا ریاستي نظام وجود ته راغی نو هغه په دې بنیاد وجود ته راغی چې یو اعلامیه به چې دغه اعلامیې لاندې به دغه ریاستونه خپل کار کوي چې کوم ته نیشن سټیټس به وروستو ووایي. هغې کې بیا دا خبره منځته راغله چې دا عقیده به د هر چا خپلوي او دا به ذاتي وي او دا څوک هر قسمه عقیده اختیارولی شي. د عقیدې په بنیاد به امتیاز نی او عقیده یا مذهب به د نظام حکمرانۍ سره تعلق نه لري، یعنې په دې حساب تعلق نه لري چې د په دې حساب په نظام حکمرانۍ کې لاسوهنه وکړي چې ګینې زه چونکې مذهبي سړی یم یا مذهبي ډله یم نو ځکه ماته دا اختیار دی چې حکمراني وچلوم. په دې بنیاد به نظام حکمراني به د خلکو د مرضۍ، د خلکو د خواهشاتو، د خلکو د فکرونو په بنیادي او چې کوم نوي اقتصادي قوتونه مخې ته راغلي، نوي وسیلې مخې ته راغلي، د پیداوار ذریعې نوي مخې ته راغلي، پیداوار عالي نوي جوړ شي، په هغه بنیاد به د وسیلو تقسیم او د اختیار تقسیم او د نمایندګۍ په بنیاد حکمراني وي. هغه به د مذهبي عقیدې په بنیاد حکمراني نه، ځکه چې د مذهبي عقیدې په بنیاد حکمراني نو دا به ظاهره خبره ده چې فرقه پرستۍ غاړې ته خبره ووځي او توجیهات به د توجیهاتو اختیار خو به ظاهره خبره ده چې هغه خلکو سره کوم خلک چې ځان مذهبي ډله ګڼي نو هغې چې کوم قسمه توجیه کوي یا کوم قسمه تشریح د مذهب کوي نو هغه تشریح به په خلکو نافظ کوي چې هغې سره به کیدای شي د خلکو اقتصاد، د خلکو معاشرت، د خلکو کلتور، د خلکو ژبه، د خلکو کړه د خلکو هر څه متاثره کېدو امکان زیاتېږي. نو د دې د وجې نه مذهب یا مذهبي ډلې دا د مذهبي ډلې په بنیاد چې زه مذهبي ډله یم یا ما سره د مذهبي توجیه اختیار دی نو ځکه ما سره د حکمرانۍ اختیار هم دی نو دغه رد کړی شو، مسترد کړی شو او د UDHR په شکل کې د انساني حقونو د عالمي د اعلامیې په شکل کې ټولو ریاستونو یا ټولو خلکو په دې اتفاق وکړ چې نظام حکمراني به د سوشل کنټرکټ په بنیاد د خلکو ترمنځ د معاهدې په بنیاد به او یو خاص جغرافیه کې وي، د هغې به خلک وي او هغې به سالمیت لري، هغه به ساورنټي لري، هغې کې به څوک مداخلت نه کوي. ستاسو هم سوال دا دی چې دنیا کې چې کله دوه بلاکونه جوړ شو یعنې د سوشلیست اکانومي یا معیشت په بنیاد او د کیپیټلیست یا سرمایه‌دارانه معیشت په بنیاد چې کوم یعنې د اشتراکي معیشت په بنیاد او د سرمایه‌دارانه معیشت په بنیاد چې کوم دوه بلاکونه جوړ شو نو هغې کوم قسمه اثرات وکړه، په دنیا کوم قسمه اثرات وکړه، په سیاست کوم قسمه اثرات وکړه. څنګه چې ما مخکې عرض کړی و چې دا سیاسي نظام یا معاشرتي نظام یا کلتوري نظام یا اقدار دا عموما د اقتصاد د بېلابېلو وسیلو یعنې چې څومره د اقتصاد وسیلې بدلیږي، د هغې ذریعې بدلیږي، د هغې آلې بدلیږي، هغه شان په سیاست کې او سیاسي نظام کې او دغه شان معاشرتي تنظیم کې او کلتوري اقدارو کې بدلون راځي. نو چې کله د مارکس په 19مه پېړۍ کې دغه نقطه نظر مخې ته راوسته یا د معلوم که یو قسمه د یو ډسکور که چې د پیداوار لامحدودي ذریعې او د پیدا د مال نقطه نظر چې د پیداوار لامحدودي ذریعې او د منافع لامحدودي ذریعې او هغه هر چاته حق حاصل دی د لیس سفیر په بنیاد، د انډیویجوال رایټ په بنیاد یا د انفرادي حق په بنیاد هر چاته دا حق حاصل دی دغه د نظر مطابق یعنې سرمایه‌دارانه نقطه نظر مطابق هر چاته دا حق حاصل دی چې هغه څومره منافع ځان له ګټلی شي که هغې کې چاته نقصان دی او که څوک مري او که څوک چوي او که څوک بربادېږي او که تباه کېږي او شخصي ملکیت د لپاره مهم دی نو خلک مثلا ډېر شی جایداد هم لرلی شي او خلک د دې ټول ښار ټولو مشینانو ملکیت هم ترلاسه کولی شي او هغه مشینانو نه چې څومره پیداوار کوي هغه ټول د هغې ملکیت ګڼلی کېږي. هغې کې څومره خلک کار کوي هغه کار هم دغه کارکوونکي هم دغه نوکران که هنر استعمالي که څه استعمالي همدغه په خوښه به تنخواه اخلي. نو دې نه یو
د مارکس دا ډیسکور ک تفصیلی ډیر ټیکنیکل دی وګد د زاغې نه تیریږم مختصر لفظونو کې ساده ټکو کې دا خبره ده چې هغه داسې ډیسکور ک یا د معلوم ک دریافت ک چې دا د استحصال تر ټولو غټه ذریعہ ده چې کله خلک د شخصي ملکیت په بنیاد د لامحدود منافع او بیا په وسیلو یعنی د پیداوار په وسیلو د اجارهداري طاقت ترلاسه کوي یا اجارهداري ترلاسه کوي مونوپولایز کوي نو دا نور ډیرو انسانانو سره په نور زورګونو لکونو انسانانو سره دا ډیر لوی ظلم او زیاتې په دې حساب دی چې هغه انسانان هنر استعمالي هغه وخت استعمالي هغه مهنت لګي هغه لیبر لګي نو د هغه په بنیاد دا معلوم کا چې دا ډیر لوی ناانصافي دا ډیر لوی استحصال دی او دا استحصال منظم دی او دا منظم استحصال د ایثاریدو یا د دې در ایثارولو لار دا ده چې خلک دی ولست یا خلک چې کم کار کوي خلک چې کم مهنت کشتي هغه خلک چې کم هنرمند دي هغه خلک چې کم پېښور دي هغه خلک چې کم د ذهن مزدوري کوي د قلم مزدوري کوي د لاس خپو مزدوري کوي اگر هغه شي او هغه د دې شخصي ملکیت په ضد د اجتماعي ملکیت خبرو کوي هغه د داسې ملکیت خبرو کوي چې هغه د ټول مشترکه ملکیت وي نو هغه د ریاست شکل کې کمېستا راولي نو هغه د پولتاریا امریت په شکل کې کمېستا راولي بیا وروسته بیا دا لینن تشریح چې هغه فرض کا د اجتماعي ملکیت په دې بنیاد مخې ته راتلی شي چې هغه یو پولتاري امریت قائم کړي د پولتاریا یعنی د مزدورانو امریت قائم کی بهر حال په هغه کې وګړي باسو نشته خو چې کله دغه معیشت مخې ته راغی نو هغه سره ډیر زر د لومبي انقلاب سوویت یونین کې په دې بنیاد راغی د سوویت روس کې راغی او سوویت یونین جوړ شو او بیا د مشرقي یورپ ته خور شو بیا د نورو بازار ملکونو ته مصر په دې کې راغلی او لیبیا په دې کې شام په دې کې راغلی و دغه شان نور ملکونو د فلسطین د آزادۍ تاریخ هم دې کې وو او د آل انډیا کانګرس هم کتاب ته یاد شي نو جواهرلال نهرو د سوشلیزم نه ټیک ټاک متاثر دا کتابونه په تلګي تاسو ډیسکوری اف انډیا وګورئ یا ګلیمسز اف هیستوري دا کتابونه وګورئ ډېر په اسانه تاسو ته په اندازه لګیدي شي چې هغه د سوشلیست معیشت نه ډېر زیات متاثر او په آل انډیا کانګرس کې سباش چندر بوس بيخي اشتراکي او هغه په دې بنیاد د کانګرس نه جدا شوی مو ځان بل یو انډین نېشنل آرمي جوړ کړی و کنه جاپان کې تاسو ته یاد شي نو د دې اثرات په فکری اړخ هم ډېر زیات شو د دې د درې دغه اړخونو یو قسم تاسو ورته ویل شي چې د اشتراکي معیشت د درې اړخونو یو دا چې ډایلکټیکل میټیریالیزم د دنیا کې چې پرمختګ کیږي نو هغه د جدلیاتو په حساب کېږي نه د تیسیس انټي تیسیس په حساب کېږي یعنی یو تیسیس یو نقطه نظر وي دغه نقطه نظر په ضد یو بل نقطه نظر راشي دغه ترمنځ بیا یو سینتیسیس جوړ شي او دغه شان تاریخ په مرکزي وخت دغه شان بدلیږي نو دې ته هیستوریکل میټیریالیزم وایي کنه ډایلکټیکل میټیریالیزم او هیستوریکل میټیریالیزم بیا هغه د سرپلس ویلیو بل نقطه نظر په دې کې مخې ته راغی چې دا کم خام مال باندې مهنت لګي او هغه باندې هنر لګي نو دا هنر او مهنت ګټه هغه مهنت کشته نه ملایويږي دا نیغ پنیغه د هغه آلی د یا دغه ماشين مالک ته ملایويږي نو هغه سره مهنت کش کی یو قسمه دغه پیدا شي الینیشن یا غیریت را پردیواله پیدا شي او د دې مالک د سرمایدار د سرمایه د روز تر ورځې زیاتیږي او دغه شان دغه سرمایه مونوپولایز کوي غیبه اجاره داری قائمي د دې دویم غټ نقطه نظر بیا دریم نقطه نظر چې داخله اصول غواړي نو د شخصي ملکیت به ختمول غواړي او هغه د پر کلاس سټرګل کوي نو کلاس سټرګل د دې دریم اړه نو دا تصور په دنیا کې خور شه په مشرق کې په مغرب کې خور شه او د دې په ضد بیا د سرمایدار ملکونو سرمایدارو خلکو یو بل محاذ جوړ کو دغه په بنیاد یو بل سیاسي بلاک منځ راغی نو ظاهر خبره ده چې په سیاسي عمل کې د درېمه دنیا په ملکونو کې د قامي آزادو کې د 19 پیړۍ اخیری ورځ شپې بیا کنه چې د قامي آزادۍ په حساب او د یعنی قامي آزادۍ لپاره د خلکو چې کوم تحریکونه نو په هغه کې د اشتراکي انقلاب چې کوم روس کې راغلی او هغه ډېر لوی رول وبولو نه د جذبې په حساب مو د فکر په حساب ډېر لوی رول وبولو بیا دغه په دې مارکس په دې ایسټرن کوېسچن هم ډېر خلي کړی دي هغه یو کتاب شکل کې موجود دی د ایسټرن کوېسچن یعنی زموږ د منطقه چې دا ترکیه او افغانستان او دا ټول منطقه نه په هغه هغه لیکلو چې د برتانیې سره یو څنګه کې کم شکل کې سرمایداران نظام د کم شکل کې لګیا د سرایت کوي او ورننوزي پکې او هغه څومره تاوانو کو قومي ازادي د پر څومره ډیر زیاته ضروري ده نو د قانون دغه وخت د برتانوي نو آبادیاتي سلطنت یا سامراج نه د خلاصېدو لپاره د کې ډیر لوی رول لوبولوندي د ظاهر خبره چې سیاست باندې ډیر لوی اثرات او اثرات اوس هم په یو شکل کې موجود دي چې کوم د سوشل ویلفیر نقطه نظر راغلي دي کنه لکه د سکینډینیویا کې نو دا هم اصل کې یو قسمه سنتسس کاری یو امیزه ښکاری د اشتراکیت او د سرمایدارانه نظام ترمنځ یو سنتسس یو امیزه ښکاری یعنی دا سوشل ویلفیر سټیټ والا تصور دی دا به نور راغلی که د اشتراکي فکر مخې ته نه وي راغلی نو د سرمایدارانه فکر په ضد د اشتراکي فکر په دې دنیا کې تر ډېره وخته پورې او تر اوسه پورې مخکې په سیاسي توګه اوس په فکري توګه ډېر لوی اثر لري زما خیال چې دا اثر سیاست ته ډېره وده ورکړې ده دا یونیپولر دنیا وه بیا دا بایپولر دنیا شوه بیا یونیپولر دنیا شوه د لپاره امریکي او د امریکي اتحادیې یورپ ملکونو عرب ملکونو ډېر لوی کار وکړو چې څنګه اشتراکیت په شا کې
خو دغه اشتراکیت په سیاسي توګه خو په شا کړی دی خو په فکري توګه خو ظاهره خبره ده چې دغه فکر کې خو موجود دی هغه په مختلفو سیاسي جماعتونو فکر کې موجود دی د یورپ په سیاسي جماعتونو کې دی د عربو سیاسي جماعتونو کې دی د جنوبي ایشیا په سیاسي جماعتونو کې موجود دی د زموږ د نیشنل عوامي پارټي که تاسو ته یاد شي د هغې د منشور یو برخه سوشل جسټس وه نو دا هم د هغې اثراتو ظاهره خبره ده چې د پیپلز پارټي روټي کپړه مکان دا هم د هغې اثراتو یو قسمه اثراتو د چین د انقلاب چې دی دغه هم د اثراتو تر مخه راغلي د موضوع تنګ انقلاب چې و دا شان د کیوبا انقلاب دا هم دغه یو بیلګه تاسو ورته ویلی شي یو اثر ورته غیږ ورته ویلی شي نو دې کې شک نشته چې اشتراکي فکر او د سرمایه‌دارانه فکر ترمنځ چې کوم کشمکش روانو هغې خو یو خو وړو قانونو ته ډېر لوی ګټه ورسوله دویم په سیاسي فکر کې ډېر لوی انقلاب راغی او هغې سره دغه سیاسي فکر چې صرف به هغه خلک په سیزونو ملکیت د سیزونو یا د پیداوار ملکیت یا د زراعي ملکیت یا د وسایلو ملکیت لري کوم چې نظام ملکیت کې یا چې کوم سره طاقت ډېري نو دا تصور رد کړی شو د دې لپاره دا ټریډ یونین چې په ټوله دنیا کې دي د دې لپاره کار کوي چې څنګه عیسی په یو ملک کې یا څنګه عیسی په ځمکه کې د عامو خلکو هم ترلاسه شي په نیشنل عوامي پارټۍ ماته یاد شي چې د هغه وخت کې د نیشنل عوامي پارټۍ کوم منشور په هغې کې د ځمکې د ملکیت حد مقرر کړی شو نو اوس هم چې موږ کوم عوامي نیشنل پارټۍ منشور د 2023 دی نو هغې کې معیشت کې تاسو وګورئ نو د هغې اثرات به تاسو ته په نظر راځي نو دې کې شک نشته چې د اشتراکي فکر او د سرمایه‌دارانه فکر ترمنځ چې کوم کشمکش یا تضاد و هغې وړو قانونو ته او بېوزله ولسونو ته بېوسه ولسونو ته ډېر لوی فایده رسولې ده او سیاسي فکر کې ډېر لوی پرمختګ راوستی دی ستاسو اخیری سوال د نېشنلزم او د سیاست باندې د هغې اثرات یا د نېشنلزم سیاست او موجوده دنیا کې د هغې رول په حواله دی دوه درې خبرې دي کې ډېرې زیاتې مهمې دي یو خو دا خبر یاد ساتل پکار دي چې دویم جنګ عظیم کې اتحادیانو څنګه بریا ومونده نو د هغې نه وروستې د دنیا ډېر شی سیمې او منطقې په خپله خوښه ماتې کړې او هغې کې ریاستونه جوړ کړه کله چې کوم اتحادیانو نو هغې خو خپل نیشن سټیټ په همغه شکل کې جوړ کړه کوم چې د نیشن سټیټ تصور و چې یو قام وي نو د هغې به یو جغرافیه وي نو بیا به د هغې یو سوشل کنټریکټ وي نو بیا به د هغې سالمیت وي نو بیا به د هغې ساورنټي وي خو چې کوم د دین او آبادیاتو لکه جنوبي ایشیا کې افریقا کې لاتیني امریکا کې چې کوم دین او آبادیاتو نو هغه نو آبادیات یې په خپله خوښه ټوکړې ټوکړې کړي او د خپل تصویري مفادات مطابق ټوکړې ټوکړې کړه نو د دې د وجې نه په هغې کې داسې دوه قسمه خبرې مخې ته راغلي یو خو هغه ملکونه کوم کې چې هغه شان ملکونه نیشن سټیټ جوړ شو کوم کې چې ډېر قومونه راجمع کړی شو جوړ کړی شو بل هغه شان جوړ کړی شو کوم چې مثلا د یو خو داسې شو چې کوم یو قوم کې مطلب یو ریاست کې ډېر قومونه راجمع کړي شو او بل دا شو چې د یو قوم نه ډېر ریاستونه جوړ کړي لکه د عربو نه ډېر ریاستونه جوړ کړي شو لکه پاکستان کې ډېر قومونه راجمع کړي شو دا نږدې مثال نور کوم داسې مثالونه په لاتینی امریکا کې او په افریقا کې ډېر دي اوس هم هغې باندې جنګ روان دی نو اوس چې کوم د سیاست د تصور دی او معلوم تصور دی او هغه د موجوده ریاستي بین الاقوامي ریاستي نظام سره تړون او سمون مخري او هغه د عام ولس د ګټې سیاست هم دی نو هغه درې قسمه سیاست دی یو خو هغه سیاست دی کوم ته چې مونږ د شناخت سیاست وایو کوم کې چې مثلا په یو ملک کې ډېر قومونه راجمع کړي شوي دي خو د هغه ملک نظام یې داسې جوړ کړی دی چې هغې نه یو قوم جوړول غواړي د هغې وسیلې د هغې اختیار د هغې حکمراني د هغې کلتور د هغې ژبه د هغې کړوړه هغه زمکول غواړي هغه تحلیل کول غواړي هغه ختمول غواړي دا به تاسو په لاتینی امریکا کې بعضینو کې ویني په افریقا کې ویني او په جنوبي ایشیا کې پاکستان کې هم تاسو ته په نظر راځي نو په دې کې دا سیاست ډېر زیات مهم شي د جمهوري سیاست په حساب چې د یو قام په همغه سوشل کنټریکټ لاندې همغه سماجي عمراني معاهدې لاندې او ریاستي بین الاقوامي ریاستي نظام لاندې او د UDHR نظام لاندې او د کووننټ فار پولیټیکل سوشل او کلچرل رایټس لاندې هغه قومونه ځان ته اختیار او نمایندګي مو ګټي نظام حکمراني مو ګټي د خپل وسیلو اختیار مو ګټي د خپل کلتور ژبې او تاریخ خوندي کولو حق هم وګټي او د خپل کروړه د خوندي کولو او په خپله طریقه او د خپل سټینډرډ سره د اوسېدو حق هم وګټي نو یو خو دغه د شناخت سیاست دویم همدغه ملکونو کې بل سیاست هغه د وسیلو د تقسیم سیاست نو ریډیسټریبیوشن اف ریسورسز ورته تاسو ویلی شئ یعنې د وسیلو د دوباره تقسیم نو دا څنګه چې تقسیم مثلا پاکستان کې د لاتیني امریکا کې بعضې ملکونو کې یا په افریقا کې شوی دی نو هغه خو استحصالي طبقو کړی دی که نه هغه خو سامراجیت کړی دی خو استعماریت کړی دی نو بیا د سوشل کنټریکټ کې هم مثلا په آئین کې هم او آئین کې کني نو آئین کې بدلون راوستل پکار دي او په عمل کې هم په ادارو کې هم د وسیلو تقسیم هغه شان پکار دی کوم چې UDHR کې تسلیم کړی شوی دی او هغه دا دی چې کوم ځای کې کوم وسیلې پیدا کېږي لومړنی حق په هغه وسیلو د هغه خلکو وي یعنې د هغه جغرافیې وي او د هغه قوم وي او بیا چې هغې نه مثلا تېری کېږي یا هغې ته نور څیزونو ضرورت دی او بل قوم ته د نور څیزونو ضرورت دی بل قوم ته د دې څیزونو ضرورت دی او دې قوم ته د نور څیزونو ضرورت دی نو خپلو کې سره راکړه ورکړه کوي او سره کاروبار کوي خپلو کې سره تجارت کوي او دغه شان معیشت هم په مخ کې ځي او خلکو ته د خپلو وسیلو په تقسیم کې منصفانه برخه هم ترلاسه کېږي او بیا درېیم دی د
ګورننس یا د انتظام سیاست هغه دا دی چې دا دوه مخکینی سيزونه شته موجود دي دا دوه مخکینی سيزونه مثلا شناخت منل شوی دی مثلا په وسیلو کې منصفانه اختیار منل شوی دی د نظام حکمراني حکم منل شوی دی هغه موجود دی هغه ادارو کې موجود دی مثلا د خپل کلتور او ژبې او تاریخ او د خپل کروڑ حکم منل شوی دی خو د هغه انتظام څنګه وکړي د هغه انتظام لپاره نظام څنګه جوړ کړي د هغه لپاره د سټرکچر څنګه جوړ کړي د هغه لپاره ساختونه څنګه جوړ کړي ادارې څنګه جوړ کړي د ادارو بیا محاسبه څنګه وکړي د هغه حساب څنګه وکړي دغه د اکاونټیبিলিټي نظام څنګه را پیدا کی نو هغه د ګورننس نظام وي نو تاسو ګوري چې په امریکا کې او برتانیې کې اوس مثلا د ګورننس سیاست روان دی کنه خو پاکستان کې یا لاتینی امریکا کې یا مثلا افریقا کې دلته د درې واړه سیاستونه په یو ځای روان دي یعنی د مثال په تور کې زما نو عوامي نشل پارټي د شناخت سیاست هم کوي د وسیلو د تقسیم سیاست هم کوي او ورسره د ګورننس سیاست هم کوي چې چېرته حکومت کې راغی نو بیا ګورننس هم کوي 2008 نواله 2013 پورې عوامي نشل پارټي حکومت کوي نو د ګورننس سیاست هم کول خو د سره د شناخت سیاست نو پرې خېني ورسره د وسیلو د اختیار سیاست پرې خو د تلسمې ترمیم په شکل کې د وسیلو د اختیار په حواله ډیر زیات ګام واغسته نو دا خبره ډیره زیاته ضروري ده چې موجوده بین الاقوامي ریاستي نظام کې د دوه قسم ریاستونه چې دي یو هغه ریاستونه کوم چې په خپل ځان ته جوړ کړي دي خلکو لکه مثلا فرانس شو یا جرمني شو یا مثلا ناروې شو نو هغه خو د شناخت مسله او د وسیلو د تقسیم مسله تر څه حد پورې حل کړې ده او نظامونه مخې ته راوستي هغه کې وخت وروسته بدلون راولي خو یو هغه ریاستونه چې نوبادیات پاتې شوي دي او هغه استعماري ریاستونه یا استعماري امپراتورو یا امپایرز سامراجونو خپل ټوټي کړي د خپل تجارتي مقصدونو په خپل ستراتیژیک مقصدونو لپاره جوړ کړي دي نو مطلب ټوټي کړي ځکه چې دا ستراتیژیک مقصدونه یې نه پوره کېدل لکه عربي ټوټي کړي دي کورد ټوټي کړي دي مثلا پښتاني ټوټي کړي دي بلوچ ټوټي کړي دي نو د دې قانون لپاره بیا درې واړه سیاستونه په یو ځای کولی نو په هغه حساب کې تاسو وګورئ نو بیا نېشنلزم دا څه شي نه دی چې هغه نسل پرستی وي دا نېشنلزم بیا نسل پرستی نشي کېدی دا د یو نسل سیاست نشي کېدی دا د یو خاص د پراموډیل تصور نشي کېدی چې یو نسل نه کم خلک پیدا شوي او هغه سم خلک دي لکه د نازینو تصور چې هغه سم خلک دي او هغه اعلی دي او هغه برتر دي او دا نور قانون به لکه د هغه تابعداري کوي یا چې کوم د حکمرانۍ حق دی د مسولینی په شان کنه د مسولینی په شان چې فستایت غاړي ته لاشي چې مسلکه د قوم حق دی او د دې خلاف چې څوک خبره کوي او د دې سره چې څوک اختلاف کوي هغه د قوم غدار دی نو نېشنلزم بیا په دې شکل کې نه نسل پرستی وي نه فستایت وي کدا نسل پرستی فستایت وي بیا نېشنلزم نه دی نېشنلزم یو ډېر مترقي تصور دی دا یو ډېر پروګریسیو تصور دی دا یو ډېر انسان دوست تصور دی نو چې څوک د قام دوست نشي کېدی مثلا خپل خلکو کې اوسېږي او د خلکو سوچ نشي کولای نو هغه د دنیا سوچ سوکي هغه د انسان سوچ سوکي هغه د ملک سوچ سوکي دا ډېر عام منطق دی لکه په دې باندې دومره لوی دی کې پیچیدګي هم نشته او نه دا مازی پرستی ده نېشنلزم مازی پرستی نه چې په یو خاص ځای کې به ولاړ چې خامخا به یو کوله په سر کړي او کوله دیني په سر کړي بیا ته پښتون نه او که مثلا یو خاص قسمه کپړې دیني اغوستنې بیا ته پښتون نه یا یو خاص قسمه وجره دیني بیا ته پښتون نه یو خاص قسمه کټ دیني داسې نه ده دا ټول بدلیږي دا ټول وخت سره بدلیږي نېشنلزم د پرمختګ نوم دی دا د ایوولوشن نوم دی وخت قومونه وخت بدلیږي د قومونو معاشرتي تنظیم بدلیږي د قومونو اقتصاد چې بدلیږي د سره د نور سيزونه بدلیږي وخت څنګه چې ما مخکې بار عرض وکړ کنه نو دا مازی پرستی نه چې ځکه به ولاړ نه یو ځکه منجمد ولاړ به ولاړ نه مخکې نه ځکه مخکې زین ته بګینې چې دا خو پښتونولي نشو کنه یعنی پښتونولي والا کیسه کې خو ګوره اوسم دومره زور دی تاسو وګورئ که اوسم څوک چاته زما خلک پښتنو کې ته ټول غټ پیغور ماته اوسم دا ښکاري چې څوک چاته دا وایي چې ډېر بې پښتو کار دی وکړه نو دا ویل چې ډېر بې پښتو کار دی وکړه دا اوسم یو ډېر غټ زورور پیغور ګڼل کېږي او تصور کې راځي تاسو په خپل ځان کې سوچ وکړئ که تاسو ته داسې څوک وایي بیا بس تاسو هغې ته غبرګون سئ نو دغه زور په خپل ځای موجود دی او دغه لایف سټنډرډ دی دغه د ژوند تېرولو دا آینده تصور حیات دی د ژوند تېرولو یو نسب العین دی یو قسمه دا ورلډ ویو د یو خاص قام ورلډ ویو دا شان د سندهانو خپل ورلډ ویو دغه شان د پنجابیانو خپل د سراکیانو خپل د ګلګت بلتینو خپل د والو خپل د بلوچ خپل د مثلا د ټولو قانونو کردو خپل د نو دغه جاری ساتل او د په دغه کې پرمختګ کول هم دغه کې ایوولوشن کول دا ډیر زیات مهم کار دی چې وکړي شي په دې کې یو اخیری خبره زده کومه چې سیاست بیا یو خلک تقسیمي په دې حساب چې یو انقلابي سیاست یو بیا یو ارتقایي سیاست انقلابي سیاست بیا دې ته وایي چې هغه سمدستي بدلون راولي اداري سمدستي بدلی کی او ټولنه د یو سټیج نه بل سټیج ته بوزي او سمدستي بوزي او هغه د طاقت په حساب بوزي کړي د لپاره د تشدد ضرورت چې سمدستي بوزي ظاهر پر د تشدد ضرورت دی د لپاره فوج ضرورت دی د لخر ضرورت دی د طاقت د ټوپک ضرورت دی د کوتک ضرورت دی نو هغه یو منظم شکل کې چې کوي هغه چې منظم شکل کې کوي نو بیا هغه ته انقلاب وي نو انقلابونه ځای په ځای کیږي او وخت شوي هم دي خو هغه کې نقصان دی چې یو پکې خلک ډیر زیات تاوان شي دویم د دې امکان نه چې هغه به برقرار پاتې شي که پاتې بنشي رد انقلاب بیا ډیر زر مخې ته راشي تاسو د ایران حالت ته ګوري تاسو مثلا د سویټ حالت ته ګوري تاسو مثلا ایون د بنگلاديش صورت حال ته چې کله تاسو ګوري نو هغه استحکام والا خبره لاغه شان د څنګه چې وا یا مثلا پرمختګ کې کړی ظاهر خبر معیشت کې کړی نور چیزونه کړی خو هغه د سیاسي استحکام خبره او که تاسو مثلا جنوبي افریقا ته ګوري تاسو هند ته ګوري چې ارتقایي مرحلو باندې یو بدلون راغلی دی او یو ارتقایي مرحلو باندې د شناخت حق او د وسیلو حق
او د حکمرانۍ حق او مثلا د انتظام حق ګټلې دی نو هغه هغې کې هم ډېر زیاتې ستونزې دي خو ظاهره خبره دا دی چې وخت سره 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 په مخ کې ځي او هغه مستحکم پاتې شو که نه نو دې باندې سوچ کول پکار دي چې مونږ کوم قسمه سیاست ځان ته غوره کوو یو ارتقایي منظم ځکه چې د ارتقایي سیاست کې تر ټولو مهم شی هغه منظم کېدل دي هغه د تنظیمي شکل کې منظم کېدل دي هغه د د نظریې په شکل کې منظم کېدل دي هغه د منشور په شکل کې منظم کېدل دي هغه د بیانیې په شکل کې منظم کېدل دي هغه د پالیسو شکل کې منظم کېدل دي هغه د ساختونو شکل کې منظم کېدل دي نو دغه ټول هغه د تبلیغاتو شکل کې منظم کېدل دي د ډیجیټل میډیا په شکل کې منظم کېدل دي نو دغه منظم کېدلو عمل او ځان ته د شناخت په حساب او د وسیلو د تقسیم په حساب او د نظام حکمرانۍ کې د اختیار او د نمائندګۍ په حساب او د انتظام کې د نمائندګۍ او د اختیار په حساب د ګټو وړلو لپاره زموږ په نظر کې تر ټولو نه ښه سیاست یا تر ټولو نه ګټور سیاست هغه دی چې هغه عدم تشدد باندې ولاړ وي او هغه ارتقایي وي او هغه منظم وي ډېره مننه کوم ما کوشش وکړو چې ستاسو د ټولو سوالونو جوابونه څومره چې کېدای شي تاسو ته ترلاسه شي ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم ډېر ښاد او اباد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډېر زړه پورې پوهان او ډېر ستر عالم او ډېر ستر تاریخدان یقینا د په یو خبره رد هم نه کوو او ټولې خبرې چې دي زړه پورې دي او نه زمونږ کې دونه طاقت شته چې د باندې سوال وکړو د ټولې خبرې چې دي دا بالکل د حقیقي دي او د حقیقت سره سمون خوري د تاریخ سره هم سمون خوري او د نړۍ د هر تاریخ سره سمون خوري زنده باد زنده باد زما علم خو دومره اجازه نه ورکوي خو زه به کوشش وکړم چې کوم خادم حسین صاحب سرجي موږ ته معلومات راکړل د هغې یو ریویو په خپلو الفاظو کې پیش کولو کوشش وکړم زما په خیال چې انسان دنیا ته کله راغی د دنیا په مخې قدم کېښودو نو دی په انفرادیت کې و د وخت تېرېدو سره سره د رو اجتماعیت تتلو دا اجتماعیت اول د یو کور نه شروع شو او بیا انسان په ګروپونو کې شو او د ګروپونو په منځ کې چې دی تقسیم شو د دغه ګروپونو سره د انسان د بقا لپاره یو مرکه شروع شوه چې دغه مرکه بنیادي طور د خپلو حقوقو د تحفظ لپاره وه یا به ووایو چې د خپل دغه لپاره وه کوم مفادو د حفاظت لپاره وه نو دا مفاد چې دی دا بیا په دوو ټولګو کې تقسیم شوي وو یو ټولګی د دې فزیکل و چې هغې ته مونږ مادي وایو او بل میټا فزیکل و چې هغې ته ما بعد از طبیعتي وایو نو د دې دوو شیونو لپاره چې د تګودو کوم طریقه کار شروع شو نو بېشکه چې په سټون ایج کې په دې وختونو کې د دې څه نوم نه و خو په مونږ ورته په ماډرن ورلډ کې په نن سبا مونږ هغې له یو نوم ورکړی دی چې هغې نوم دی سیاست اوس په دې کې په مادي شیونو کې چې و نو دا د انسان ذریعه معاش دی د دو وسایل دي او په ما بعد از طبیعتي کې چې دی یا په میټا فزیکل کې چې دی هغه د دو پہچان دی او څنګه چې خادم حسین صاحب هم خبره وکړه لکه چې د خپل پہچان او خپل آیډنټیټي کرایسس د پرېږدي نو زما په خیال دغه میټا فزیکل دغه بیا کله چې انسان په دنیا باندې نور زیاتېدو نو په دې کې پوهان رالل او پوهان ولې رالل چې ضرورت راغی نو هر ضرورت پسې وروسته یو پوهه راځي هغه پوهانو چې دی نو دنیا له یو باقاعده نظام ورکو او هغه باقاعده نظام په دنیا کې زما په خیال چې دی د کتابونو کم نظام چې دی هغه پارشلی یا فلی د امپلیمنٹ کېدو کوشش وکړی شو د دې کم جدید نظام دغه چې دی مثال چې دی نو هغه د کمیونیزم دغه لاګو کېدلو د دنیا په سویسه کې یا په غټه توګه باندې به مونږ ووایو چې په یو اس اس آر کې نو د دې لپاره انسان چې دی سیاسي مبارزه وکړي او دا سیستمونه چې دي دغه شول خو کومونږ د اول نه د اخره پورې ووایو او مونږ د دې یو تجزیه وکړو نو زما په خیال چې دی سیاست همیشه د طاقتور د توري میراث پاتې شوی دی ځکه چې مونږ په دنیا کې څومره ګورو نو همیشه سیاست یا د سیاست په میدان کې چې څومره سټډي کېږي نو دا به د دوو کسانو وي یا به د طاقتور د سیاست خبره کېږي یا به د طاقتور د سیاست خلاف د یو تحریک خبره کېږي چې هغې له به هم سیاسي رنګ ورکړی شوي خو هغه مسلح هم وي خو هغې له به هم سیاسي رنګ ورکړی شوي نو په نټ شل کې به زه دا ووایم چې سیاست چې دی دا د جنگ یو متبادل دی کو دا په صحیح لاسو کې ورشي نو د انساني وینې د انساني قدر د دې دا حفاظت کولی شي او کو دا په غلطو لاسونو کې ورشي نو زما په خیال چې د دویم جنگ عظیم د اولني جنگ عظیم یا د دنیا د خطرناک وباګانو نه دا زیات مړي چې دی د دنیا په مخ باندې غورځولی شي زما دا په دې باندې ریویو و ان شاء الله په دې کې به نور ملګري هم سو ایډیشن وکړي والسلام کوم چې ما خادم حسین صاحب نه سوال هم کړو نو څنګه چې ما وایي چې سیاست همیشه طاقتور نه تاو شوی دی دغه طاقتور چې دی د دنیا په هر دور کې دغه خپل سیاست د بچ کولو لپاره قانون جوړ کړی دی او دغه خپل سیاست ته په قانون باندې دوام ورکړی دی نو هر کله چې موږ د دنیا څومره انقلابات ګورو نو هغه د یو خاص قانون خلاف جوړ شوی دغه قانون ختم کړی دی او خپل سیاست یا خپل نظریه یا بل نظریه به ورته موږ په بل الفاظو کې وایو د هغې د رایجېدو لپاره انسان په هر دور کې یو کوشش کړی